السلام علیکم ملګرو د سیټ چې تاسو ته الګ ښکاري دا لږ چې دی نو دا د پولیسو کومه منډه چې وه نو هغه یې پاس کړو خو دا په پولیسۍ کې بھرتي نه شو. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ ځان دې پوه کړئ چې اصل څه وجه کېدلی شي. ملګرو تاسو ته پته ده چې دا یو غریب هلک و چې د اسلام آباد کومه پولیس چې وو نو په هغه کې کومه اپلای وه دی پکې اپلای کړې وه چې کله د منډې هغه ټیسټ راغلی نو دی د منډې هغه ټیسټ چې دی نو هغه په داسې حالات کې ورکړو ملګرو چې دی کومه چپل چې وو نو هغه هم څیرې وو چپلو کې منډه وواله د هغه نه فس چې دی نو د دې ګریوان شلېدلی او ولاړ هغه منډه چې وواله په منډه کې فسټ نمبر راغی او کنه د هغه نه فسټ چې دی نو بیا هم په پولیسۍ کې بھرتي نه شو. ملګرو ډېر خلک په سوشل میډیا باندې وایي چې آیا دا ځکه بھرتي نه شو چې دا یو غریب انسان و ځکه چې نور خلک دی نو هغه مخکې پیسې ورکړي پیسې ترې غواړي او د هغه نه فسټ چې دی نو هغه هسې کوي بھرتي کوي خو د دې سره پیسې نه وي دا یو غریب هلک و د دې وجې نه دا بھرتي نه شو. ملګرو دا خبره بالکل غلطه ده ځکه چې دا یو ټیسټ نه وي چې په هغه کې ته پاس شوې د منډې په دې کې نور ټیسټونه هم دي که دی هم صحیح دی او بیا هم داسې دی په هغه کې فیل شو او بیا چې دی نو په هغه کې ونه لګېد په هغه ډیپټۍ کې. ملګرو دا یو غریب انسان دی ملګرو چې دی به ښکار کولو خو دا منډه چې کومه والو د اسلام ډېر خلک وایي چې دا غریب انسان نو دې وجې نه دا بھرتي نه کړو. ملګرو خو تاسو په دې باره کې څه وایئ په کمنټ کې ضرور ولیکئ. زمونږ خو رایه دا ده چې نور ټیسټونه هم دي کیدای شي چې په هغه کې دا فیل شوی خو بلکې دا په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوی د خلکو دا مطلب و چې دا به اوس په ډیپټۍ باندې لګېدلی او دی به اوس ډیپټۍ به اوس کوي. ملګرو خو دا یو غریب انسان دی چې دا وایي په ډیپټۍ باندې ونه لګېدو.